د سحر د مانځه نه وروسته تکبیرونه به شروع کېږي او دا 15 ورځې وي، نهمه، لسمه، یولسمه، دولسمه، دیارلسمې د مازدیګر د مانځه پورې 30 لمونځونه دي. دا تکبیرونه به هر هغه کس وایي چې فرض لمونځ کوي. بس دا یې قاعده ده. که یوازې لمونځ کوې، که په امامتۍ لمونځ کوې، که په جماعت کې لمونځ کوې، که په کور کې لمونځ کوې، دغه شان دی. دا تکبیرونه به هر هغه کس وایي چې هغه قضا لمونځ کوي، که هغه د وخت لمونځ کوي، هر څوک. دا تکبیرونه به هر هغه څوک وایي چې هغه ځان ته څادر وغوړه او لمونځ کوي، او که نه دغه سړی جومات ته راغی او لمونځ کوي. دا تکبیرونه به زنانه هم وایي. ها، یو ځل ویل د سړو دپاره په زوره دا واجب، پاتې شو زنانه ابر ووایي. اوس دا په زوره ولي د دې لپاره چې د چا نه هېر شوي نو چې بل ملګري ته یاد شي. خو دا اکثر ملګري دا چل کوي، دا یو پکې ځان داسې لا دویم سلام پوره هم نه یې ګرځېدلی، زر چغه کړي چې لکه د خلکو ماته فکر شي. نه داسې نه، صبر وکړه. خامخا به یې څوک وایي. ما خو داسې ووایي که نه زموږ هر کار د ریا نه ډک، کار کې اخلاص پیدا کړو. بیا په دې ورځو کې د ټولو نه ښه عبادت تکبیرونه دي. په لارې تلل تکبیرونه، راتلل تکبیرونه، ودرېدل تکبیرونه، کېناستل تکبیرونه. حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي که هر دم ځای ته خېژې نو تکبیر، که راکوزېږي تکبیر، پړوی ته خېژې الله اکبر، پړوی نه راکوزېږي الله اکبر. تکبیرونه هداسې دي: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد. که ټول چاله نه ورځي پکار ده چې موږ خو یاد کړو، ملګرو نه یاد کړو، دا دونه ګران دی. خو که بالفرض ټول چاله نه ورځي نو دا دوه ټکي خو ورځي که نه چې الله اکبر، الله اکبر، دا خو هر چاله ورځي. خو چې ځان د تکبیرونو نه خلاص نه، بیا غوره دا ده چې د فرض لمانځه نه وروسته ووایي. بیا د جمعې د لمانځه نه وروسته به یې هم وایي چې په دغه ورځو کې مثلا جمعه راغله، د اختر د لمانځه نه وروسته به یې هم وایي. او چې پاتې شو، هېر شو نو هېر شو. اوس دا نه چې په یو لمانځه کې هېر شو ته وایي چې په بل لمانځه کې به ډبل ویم ثواب. نه، ثواب خو نه. د دې وجې نه غوره دا ده چې دا 15 ورځې سړی تکبیرونو اهتمام کوي، مینه محبت وي د امامتۍ سره لمونځ وکړي. چې دا 15 ورځې امامتي نه پرېږدي، عبادت دی. دا د دغه ورځې تکبیرونه دي. بیا دا تکبیرونه چې څاروي حلالۍ نه هم وایي، خوشحاله. بیا دغه تکبیرونه چې د اختر لمانځه نه راځي نه هم به وایي. بیا دغه تکبیرونه چې د اختر لمانځه نه واپس یې هم به وایي. چې دغه خوله په دې تکبیرونو باندې لمدی. او هغه تکبیرونه ما تاسو ته وایي دا 3 جملې دي. اول دی الله اکبر، الله اکبر. دویم دی لا اله الا الله، والله اکبر. دریم دی الله اکبر، ولله الحمد. ابراهیم علیه السلام چې کله حکم ورته وشو خپل بچی ذبح کولو ته تیار کړ، خپل بچی تیار کړ، جبرئیل امین کټ را په مخه کړی دی او چې وایي الله اکبر، الله اکبر. ابراهیم علیه السلام چغه کړه لا اله الا الله، والله اکبر. کله چې هغه आवाज وکړ چې بچی پرېږده ما کټ راوستی دی، نو دې بچی چغه کړه الله اکبر، ولله الحمد. دا هم تکبیرونه نه دي، په دې کې لوی کلام دی. یوه جمله د جبرئیل علیه السلام د خولې مبارکې نه وتې ده، دویمه جمله د ابراهیم علیه السلام د خولې مبارکې نه راوتلې ده، دریمه جمله د اسماعیل علیه السلام د خولې مبارکې نه راوتلې ده. الله دې زموږ د ټولو په خولو باندې جاري کړي.